ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. نن د سلواغې میاشتې 26مه نیټه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده. له نن 21 کاله وړاندې شورویان په همدې ورځ له افغانستانه ووتل. ارګ وایي امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې ده چې له تاوتریخوالي به لاس اخلي. ارګ زیاته کړې دا څرګندونې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو له ولسمشر غني سره په ناسته کې کړې دي او زیاته کړې ده امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې هره هوکړه په مشروط ډول لاسلیک کیږي. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری وایي هیله لري چې له طالبانو سره هوکړه د اوسني نظام د پای باعث نشي. دی وایي افغانان سولې ته محتاج دي. کیری زیاته کړې په جګړو یې سم نه جوړیږي نو هیله لري چې طالبان داسې شرایطو ته وهڅول شي چې د اوسني نظام د پای سبب ونه ګرځي. اسدالله خالد د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ډیر ژر به له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ خبرې پیل شي. خالد وایي افغان حکومت په دې اړه ډیر په احتیاط مخکې ځي او اوسنیو شرایطو ته په کتو به پرېکړه کوي. اسدالله خالد هم دغه راز وویل چې د تیر کال په پرتله د طالبانو دریځ هم ډیر بدل شوی او اوس طالبان د نظام د بدلون او د پوځ د ړنګولو خبرې نه کوي. یو مهم خبر له بدخشان راخلو. د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز وایي په بدخشان کې د کورونا ناروغۍ له امله د یو شمېر هیوادوالو د مړه کېدو خبر خوشي اوازه ده. نوموړي زیاته کړې روغتیا وزارت دا راپورونه په کلکه ردوي او وایي له نیکه مرغه تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. هغه په بدخشان ولایت کې د یو شمېر ماشومانو د مړینې علت تنفسي ناروغي یاده کړې ده. ویل کېږي دغې ناروغۍ 15 تنه وژلي. له پاکستانه هم څو مهم خبرونه راخلو. د منظور پښتین د بلې مقدمې ضمانت هم وشه. په هغه باندې 4 مقدمې درج شوې وې چې د ټولو ضمانت شوی او ژر به له زندانه خوشي شي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ وایي پاکستاني جنرالان د خیر په غونډۍ په تمه ناست دي او دې ته شیبې شماري چې کله له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وځي چې دوی واک ته د طالبانو د راستنېدو تود هرکلی وکړي. پی ټي ایم سبا په ډیره اسماعیل خان کې یوه بله احتجاجي ستره غونډه کوي. محسن داوړ ویلي چې د فشار سره سره به دا غونډه ترسره شي. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي مولانا فضل الرحمن تیر کال د حکومت خلاف د نورو په اشاره لاریون کړی و چې اوس باید د غدارۍ کیس ورته جوړ شي او محاکمه شي. فضل الرحمن د تیر کال په وروستیو کې پراخ لاریونونه کړي وو او اوس هم وایي چې عمران خان په غدارۍ واک ته رسېدلی دی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.